کوم په نوم د رب ذوالجلال چې ډېر زیات بخونکی او مهربانه ذات دی. قدرمندو کتونکو اوریدونکو یو وارې بیا محمد صدیق همراز په خپل همراز پوډکاسټ کې تاسو سره نیغ په نیغه مخاطب دی. نن را سره په همراز پوډکاسټ کې یو داسې شخصیت ناستې کړی دی چې په ډېرو حوالو سره به تاسو پیژنئ چې سوشل اکټیویسټ دی، ادیب دی، شاعر دی، قلمکار دی، د انسان مبلغ دی. بیا په تیره باندې د تنوع خبره کوي، د ډایورسټي خبره کوي، د مفکورې بانی هم دی. نو تاسو ته به اندازه شوي چې زه تذکره کوم د ډېر محترم حیات روغاني صاحب. سر د ټولو نه لاول خو زه تاسو ته په همراز پوډکاسټ کې هرکلی ویم. السلام علیکم ورحمتالله. وعلیکم السلام. خوشحاله شم سر تاسو سره ناسي مو په لاس باندې راغله. ډېر خوشحاله یم ستاسو په لیدو، ستاسو سره د کېناستو، ستاسو سره په پیژنګلو خوشحاله یم. سر د روایاتو مطابق په زما ډومبۍ پوښتنه دی چې سر حیات روغاني صاحب کله را پیدا شو، په کوم ځای کې را پیدا شو او ابتدایي عصري زده کړې د کوم ځای نه وکړې تر کومه حده پورې؟ دا واقع خو 400 کې شوې وه جی او په 1981 کې زده کړې مې لسمه پورې په خپل علاقه کې کړې وې. جی بیا څه وخت هغه پاتې شولې، بیا په دې 2014-15 کې مې بي اے پورې سبق ووې. سر مونږ ګورو ستاسو تعلق چې کوم دی سیاسي منظرنامه یا ستاسو سیاسي تعلق دا د عوامي نیشنل ګوند سره دی. نو داسې په دې هیواد کې چې کوم دی نور هم داسې ډېر ګوندونه وو چې هغه ته چې کوم دی ستاسو غوندې خلکو ضرورت و، د عوامي نیشنل ګوند انتخاب تاسو ولې وکړو؟ زما خپل دا خیال دی چې د دې وطن څومره ستونزې دي، د دې حل صرف او صرف په دې باندې کېدی شي چې یوه جمهوري سیاسي لارو څوک خپله کړي او هغه جمهوري سیاسي لاره چې کوم دی هغه د پارلمان تر لارې د دې ملک د مسایلو او وسایلو د دې یو ساینسي تجزیه ولري، هغه په تنظیمي عمل باندې باور ولري، هغه په آئین باندې باور ولري او هغه خلک په څه خوبونو پسې نه کړي، د معرضي حقیقتونو په رڼا کې خپل منشور ولري. زما چې څومره لوست دی او زما چې څومره مشاهده ده او ما چې څومره د سیاسي تجربه ولیدله، د باغې رڼا کې زما دا خیال دی چې عوامي نیشنل پارټي زیات موزون ځای دی د دې دپاره. صحیح. سر مونږ چې نن په کوم ځای کې ناست یو نو دې ځای ته مفکوره ویلی شي. مفکوره چې کوم دی دا یو ارګنایزیشن د دې مقاصد څه دي؟ مفکوره دې څه شي؟ واټ از مفکوره؟ مفکوره چې کومه لفظي معنی ده هغه ډسکورس دی، بیانیه ده، د بیانیو یو مور ده، د فکرونو مور ده. او مونږ دا وایو چې کله کله زمونږ سره داسې بیانیې راشي، داسې مفکورې راشي چې هغه مونږ د نورو ژبو نه درآمد کړي، بیا زمونږ د خاورې په معروض کې په هغې باندې عمل درآمد کول ګران وي. د مونږ سره ملګري ناستو، مونږ خواره واره کارونه کول، مونږ دا وګڼل چې زمونږ د دې بربادیو، زمونږ د دې زورونو، زمونږ د دې نیمګړتیاو، زمونږ د دې حادثې چې په یو ایړ را روانې دي، د دې یو ستونزه دا ده چې مونږ د دې خاورې د بنیادي بیاني نشو کېدلی شوي وو او د خاورې د بیاني نه یو څوک حاله شو کېږي چې کله هغه خپله مورنۍ ژبه کې زده کړې نه لري. پښتونخوا په دې اړه ډېره زیاته شتمنه خاوره ده، دې کې ډېرې زیاتې ژبې دي او دا هره ژبه چې کوم دی دا د یو کلتور د هغې زړه وي، مرکزی نیوکلیس وي. نو موږ وغوښتل چې که موږ غواړو چې د تشدد دا بیان یې، د دې انسانانو د محرومولو دا بیان یې، په انسانانو باندې د تشدد کولو یا د هغوی د زورولو کومې بیانې دي، که مونږ غواړو چې دا ماتې شي نو د دې لپاره به مونږ د خاورې تاریخ ته، د دې فولکلور ته، د دې ارکیالوجۍ ته، د دې آرټ ته به رجوع کړو. نو په هغه بنیاد باندې مونږ غوښتل یو خاص اصطلاح ده، هغې ته اګریپا ټرایلیما وایي او هغه کې مونږ لکه د رډ د غویانو د داسې دلیلونو نه چاپېره تاویږو چې هغه دلیلونو باندې په خپله تاسو جاج واخلئ نو هغه مغالطې خیږي، هغه بېلابېلې منطقي مغالطې وي، فیلیسیز وي. نو مونږ ویل چې مونږ داسې یو لاره واخلو چې هغه د دغې فیلیسیز شعور په نظر کې ولري چې خلکو سره مخاطبه څنګه کول دي.
او مونږ په هغه تړاو باندې لاړ شو. نو مونږ دا هڅه کوو چې په دې خوره باندې د مورنیو ژبو کې زده کړو شي، دلته د آرټ تر لارې خلکو ته د امن پیغام ورکړي شي. د خلکو چې کوم دی نو په چې کومې ریاستي ادارې دي، کومې څانګې دي، په هغې باندې د نتیجه خیز او مثبت تنقید شعور هم ولري او د هغوی د مطالبې کولو توان او صلاحیت هم ولري. صحیح. تاسو چې دا کومې خبرې وکړي سر دې کې چې کوم دی تنوع څه ته چې ډایورسټي ویل کېږي، تاسو ګڼ اړخیز پکې چې کوم دی راګیر کړو، نو د مذهب دپاره یا د سماج دپاره د تنوع یا ډایورسټي څومره اهمیت لري، یا تاسو په دغه حواله باندې نقطې نظر سره؟ تنوع یو فطري قانون دی. دا ډیره منل شوې خبره ده چې د دوو انسانانو ترمنځ د قبیله مختلفه کېدی شي، ژبه، د هغوی عقیده، د هغوی سیاسي نظریه، د هغوی روزګار، پیشه، رنګ، ونه، دا بېلابېل کېدی شي. نو په دې بنیاد چې دا سړی رنګ او قبیله او دا خو لکه بیخي اختیاري مضامین نه دي، خو یو چاته د خپلې عقیدې مطابق د عمل کولو، عبادت کولو، یو چاته د خپلې نظریې سیاسي فکر مطابق د خبرې کولو، د تګلارې خپلولو، یو چاته د خپل هنر مطابق د روزګار کولو حق هم حاصل دی او د ډېر درناوي سره حاصل دی. چاته دا حق نه رسي چې یو څوک د هغه سپکاوی وکړي. نو چې کله زما خپل دا خیال دی چې په کوم ځای کې خلک د دې اختیاري مضامینو په بنیاد باندې د انسانانو د بیلولو، د هغوی د زورولو تر دې چې د هغوی د وجلو جواز ځان دپاره لټوي، نو په دغه ځای کې هغه خپل عقیده باطل ثابتوي، خپل نظریه باطل ثابتوي، ځکه چې دا د انساني فطرت سره هماهنګ نه ده. مذهبونه چې کوم دي چې موږ کله د دوی الوهي صفت منو، نو چې صفت منو نو هغه بیا د جبر قیم مقام نی، هغه بیا د جبر قیم مقام نی. صحیح.